الرحمن الرحیم کمپیوټر ټیپس اینڈ ټریکس چینل ته ښه راغلاست. چینل سبسکرایب کول همدا ګرانه دي، ملګرو سره یې هم شیر کړئ. آوټلوک موضوع موږ او تاسو شروع کړی وه شپږ ورځې مخکې. آوټلوک پروګرام یې شروع کړی یو ویډیو مې بیا اپلوډ کړی وه، نو د په دوام سره دې دویم نمبر لیکچر زه نن تاسو سره کار کوم او تاسو سره په یوټیوب چینل شیر کوم. اول how to open Microsoft Outlook. کنفیګریشن خو شو بیا به خلاصو څنګه ګوره ملګري اوس ما سره Outlook تیار خلاص دی. چې کله موږ کنفیګریشن وکړو Outlook خلاصوئ سټارټ مینو ته ورشئ او دلته راشئ Outlook وګورئ او کټګري کې Outlook. اوس اول راځئ دې انټرفیس سره موږ او تاسو ځان ولګو. انټرفیس یو محیط دی لکه څنګه چې موږ ورډ اکسل پاور پوینټ کې پروګرام شروع کړو انټرفیس سره د ځان ولګولو، نو همداسې د دې انټرفیس سیم ټو سیم د ورډ اکسل غوندې خو لږ شانتې فرق لري دا لیستونه. نو ګوره اول چې دی دا باندې خو ټول پوهېږي چې دې خط ته ټایټل بار چې پروګرام نوم ښایي فایل نوم ښایي، دې ته وایي کیپشن بټنز، دې ته وایي کویک اکسس ټول بار او دې خط ته ټول وایي ریبن. او ریبن کې بیا موږ سره څه وي ټیبونه وي ټیپس، او ټیپس کې بیا موږ سره څه وي ګروپس وي، او ګروپس کې څه وي کمانډس وي موږ سره. دا ما په ورډ اکسل دې کې هم څه کړي تشریح کړي. لاندې بیا راځي دا لاندې لیست چې دی دا بدل دی. اول چې ګورئ کوم لیست زه تاسو ته ښیم دې ته وایي انباکس ویو لیست. انباکس ویو دې لیست ته ویل کېږي. انباکس ویو لیست څه کار کوي؟ څومره ایمیل چې تا ته راغلي ټول دلته شو کوي. د دې سایز کمولی او اوډکې کولی شو. ګوره سلایډر دی، دا سلایډ سایز کمولی زیاتولی شو. دې نه مثال که غواړئ چې د انباکس ویو لیست سایز زیات کړي، د دې نه موږ او تاسو سایز کمولی زیاتولی هم شو په دې شکل. د دې سایز اډجسټمنټ هم تاسو کولی شئ. د دې لیست ته وایي انباکس ویو. یعنې ګوره دې کې ټولې موږ ته میسج پرتې دي. آل کې څومره انباکس ته چې میسج راغلی او ټول درته ښیي. انډریډ باندې که کلیک کړې هغه میسجونه درته شو کوي چې ایمیل چې موږ ریډ کړي نه وي. بای ډیټ کې موږ پرې سرچ کولی شو، یعنې مثال فرام دې نه تر دې ټوټ یا سایز باندې یا سبجیکټ یا ټایپ اټیچمنټ دا ټول دې نه تاسو سرچ کولی شئ. لکه بای ډیټ څه معنی دا موږ ته چې کوم تاریخ راغلی تاریخونو مطابق دا موږ ته څه کوي شو کوي. که دلته راشي زه ورته وایم چې فرام، نو فرام کوم ټو کوم دلته ورته ولیکي مثال کوم ډیټ نه تر کوم ډیټه پورې دا به ورته منشن کړئ، یا ټو مثال دغه تاریخ باندې یا ډیټ باندې درته ښیي. فرام سوري د چا د خوا نه راغلي صحیح شو، دلته هغه ولیکئ ورته چې د چا د خوا نه سرچ کوي به، یا ټو چا تاسو لیدلی یا سایز هغه ټول دې نه سرچ کولی شئ. سوټ کې درته ګورئ ټو زیډ د هول لیست وښیي، نیو لیست وښیي. په دې شکل دا ایمیلونه لیدلی شئ. دې ته ویل کېږي انباکس ویو لیست. بل موږ سره چې دی ایمیل پریویو دی او فولډر لیست دی. دغه دې ته وایي فولډر لیست. دې ته څه ویل کېږي فولډر لیست. دا لیست دی چې ګوره انباکس دی، سینډ دی، ډرافټ دی ایمیلونه دې دغه دې ته ویل کېږي فولډر لیست. بل موږ سره دی ایمیل پریویو ده. ایمیل پریویو دغه دې ته ویل کېږي ایمیل پریویو، یعنې په کوم ایمیل چې تاسو کلیک کړئ پریویو درته شو کوي که نه ګوره درته شو کوي. اوس ګوره اکثره دا درته نه ښیي، نو په دې به رایټ کلیک کړئ، دې باندې کلیک کړئ تصویر اکثره وخت نه شو کوي، وروسته ورسره څه سره اوپن شي ډاونلوډ کېږي دا واپسې. نو دې ته وایي پریویو. دې ته څه ویل کېږي ایمیل پریویو، یعنې کوم ایمیل چې تاسو کلیک کوئ درته پریویو ښیي. دلته ګوره درته شو کوي، دلته ټوله پریویو درته د ایمیل اوپن کوي. دې نه هم تاسو ریډ کولی شئ. بل موږ سره نیویګیشن بار دی. نیویګیشن بار کوم دي ته وایي
دې ته نیویګیشن بار وي. دا ګورئ نیویګیشن بار دا ګوره اکثره وخت داسې شکل کې ښایي دا نیویګیشن بار یعنې دا لاندې ښه باندې ته سټیټس بار ریډینګ ویو څنګه غواړي نارمل ویو ده یو ریډینګ ویو ده دا نارمل ویو باندې غواړي درته وښیي یا ریډینګ ویو دې ته ویل کېږي نیویګیشن بار. نیویګیشن بار کې اول میلز دي یعنې څومره میلز چې ته غواړې چک کړې ایمیل کټګرۍ ته لاړ شي دلته تا ته ایمیلز ټول شو کوي. بل موږ سره کلنډر دی کلنډر د پس سره راځي ته تشریحي خو جلتري او تاریخ ته شو کوي دې خپل کار د څه دی یو پیپلز کې موږ تاسو ښایي پیپلز کې کوم کسان چې تا ځان سره کانټینټس لیست کې شیر کړي وي په جیمیل کې ټول درته دلته څه کوي شو کوي. او بل موږ سره چې دی همداسې نوټس دی مای ټاسک سوري ټاسک کې مثال ته کوم ټاسک تاسو لکه نن کوم کارونه کوي نیو ټاسک ته راشئ دلته ځان ته ټاسک ولیکئ چې یاره څه به زه کوم نن به څه کوم ته مثال چا ته ایمیل زه کوم نیو ټاسک ټول ایډ کولی شئ. دلته که راشئ نیویګیشن آپشنز ته نو ګوره دا شیان ټول دلته ته راوستلی شي فولډرز کې درته فولډرونه ښه شارټکټس نوټس دلته راولي اوکې که ګوره دلته راشه ورته چې 15 راته وښایي 15 نوټس هم شو کوي نوټس هم مثال غواړي شو کړي اوکې که دلته بیا نوټس هم خپله را شو کړي بیا به چې پروګرام ریسټارټ کړي نوټس کې څه نوټس لیکي د څه یاداشت دلته ته ځان سره نوټس کولی شي. صحیح شو دا نیویګیشن بار دی. دا کمپیکټ نیویګیشن ټیک مارک کې څه ده دا به په دې شکل کې ښایي ګوره نوټس هم پکې راوستو کمپیکټ نیویګیشن ته ټیک مارک کړی دی اوکې که واپس بیرته په دې شکل کې غواړي اوس موږ نوټس کې غواړو میلز څه لرو دلته میلز باندې به راشي میلز به راشي نو دې ته څه ویل کېږي نیویګیشن بار دې نه هم تاسو زوم کولی شئ ایمیل ځان ته زوم کوئ دلته زومین او زوموټ هم ترسره کولی شئ. ښه په دې یو مینو د فایل مینو وي صحیح شو په دې ټول سرچ دی دا سرچ په 2014 کې نوی دی یو کمانډ ته ځي یو څه ته ځي سرچ کې ورته لیکلی شي. بل مشکل څنګه وي زم دې بټن سره ژبې کې وینم چېرې ګورئ ریبن ډسپلی آپشنز معیار دا چې دې ټول خط ته څه ویل کېږي ریبن ویل کېږي. ریبن څه کار د دې آپشن څه کار دی که چېرته اټو هایټ ریبن انتخاب وي موږ ته به ریبن هله ښایي چې کله موږ دلته کلیک کړو اټو هایټ کېږي چې کلیک لاندې کلیک کړو پټېږي به چې باید دلته کلیک کړو شو کېږي او که چېرته شو ټپس نو شو ټپس څه کار کوي موږ ته به صرف ټیبونه ښایي کمانډس ګروپونه والا ښایي چې کله موږ په ټپس وکړو کلیک کړو او که چېرته موږ راشي شو ټپس اینډ کمانډس نو بیا دا څه کار کوي هم بار ته ټپس ښایي هم کمانډس کویک اکسس ټول بار وظیفه ځای کې آپشن ځان ته سره ایډ کولی شي چې کلیک کوي ګورې ریپلی دلته به راشي واپس ختمول کېږي نه ټک مارک ایسته کړه دا چېرته غواړي دا لاندې غواړي لکه ریبن لاندې غواړي یا پاس غواړي همدا سمپل موږ سره انټروډکشن د مایکروسافټ آوټلوک انټرفیس او انټروډکشن انشاءالله عملي ته بل ریکارډ کولی شو چې ریکارډ وګورئ شي چې تاسو هم ویډیو لیدلو کې زړه تنګ نه کړي. ملګرو چینل سبسکرایب کول هم دا ډول نه وي آوټلوک خپله پلیلیسټ جوړ دی په همدې پلیلیسټ کې به انشاءالله ټولې ویډیوګانې تاسو سره څه کېږي اپلوډ کېږي. دا زه فایل فارم ریفریش کوم دې پلیلیسټ کې تاسو د آوټلوک ټولې ویډیوګانې په دې لیست کې لیدلی شئ خپل لیست سره دې کې انټروډکشن هم وشو د انټرفیس انشاءالله بلې ویډیو کې به عملي کار شروع کړو. ښه وخت ولرئ.